کلی د سادهګۍ نوم خو د مینې او د خلوص نمونه. د کلي ژوند ډېر ساده وي، بس پوله، پټی، حجره، د پولې په غاړه د ولاړو چنارونو د لاندې د زلمو ګپ شپ او په تناره د پیغلو خپلو کې کیسې. ولې په دغه کلیوال ژوند کې چې کومه سادګي وي، کومه مینه او وفا وي، هغه بنده ته چرته هم نشي ملاوېدلی. تاسو کې به هم ډېر خلک د کلي نه لرې وي، کلی به ورته یاد شوی وي. نو راځئ نن هم بوځو کلي ته او د خپل کلي خوند درته یو ځل بیا تازه کوو. او کتونکو ولاړ یو اوس د ګنو په وټ کې. کروندګر چې د کلي څونه وي هغوی سهار دلته راځي، دې پټي ته چای هم پسې پټي ته راځي. هغوی چې کله پاندونه وکړي د دې د ټانټې پاتې شي دا خپل کور ته مال لګیا وړي او کوم صفا ګني چې وي دا د زمیندار پاتې شي دا ګاڼۍ ته ځي، د هغې نه بیا د ګنو رس وځي او ګوړه ته جوړیږي. نو ګاڼی به هم درته ښایو، خو اول مخکې درته دا ښایو چې دغه یو ورور لګیا دی پاندونه کوي. نو پاندونه به وګورئ چې ګنی خلک صفا کوي څنګه، او زه به ورته دا ګنی وجومه. او دا راورسېدو ګاڼۍ ته. کله چې د ژمي موسم شروع شي، ګني ووهل شي، د زمیندارو سخت وخت را روان شي، ګوړې مارکیټ ته راځي او ګوړه چې تیارېږي هغه به دې ګاڼۍ کې تیارېږي. ګني نه چې کوم رس وایستی شي هغه په دې کړۍ کې پخېږي. دې ته یو جوکمار وي، د بهر نه ورته اور ورچوي او دا د ګني رس چې کله ښه وخوټ کېږي نو دې نه دا خیرې راټولوي په دې چن باندې او بیا د دې نه ګوړه جوړېږي. او دا اشنغر ګوړې هسې هم په دنیا کې مشهورې دي. نو دا د اشنغر ګوړه ده او دا ګوړه تیاره شوې ده. چې کله پوخ شي دا رس نو دې ته بیا پور وایي چې پور تیار دی. او د پور د تیارېدو یو خوند هغه وي چې کله ماشومان ګني راواخلي او په دې کې لړي او دا ګوړه داسې جاوله شي، سلیخ شي، هغه خوري نو د هغې بیا خپله یو مزه وي. خو ګرمه ګوړه خوراک هم د څه نه کم نه وي. او ګرانو مینوالو اوس په دې کلي کې ولاړ یو، یو وړوکی غوندې د سایکلو دوکان راته کچا په نظر راغللو. تاسو وینئ دې ته د سایکلو ټوپونه، ټایرونه ځوړند دي، ګلونه یې ورته اچولي دي. دغه د سایکلو والا استاذ ناست دی په سایکلو کې پنچرې لګوي. تاسو ته به په کلیوال ژوند کې عموماً داسې یو دوکان په نظر راځي چې هلته به د سایکلو روزګار کېږي، ځکه چې دلته د خلکو سره دونه وسایل نه وي چې په هر کور کې موټر وي، موټر سایکل وي. عموماً د کلو خلک کچلارې وي، غم خادي وي، نو په سایکل باندې د خپل ضرورت منډه پوره کوي. دا سایکل هم په پښتون کلچر کې یا په پښتو نصاب کې د دې کله چې سبق ته موږ ورځو خپل نصاب ته ځو نو د سایکل ذکر په هغې کې هم راته راځي چې راځه چې نن دې وستایم د 20 کالو یاره سایکل وفاداره. نو هغه سایکل لا اوسه پورې پښتنو سره وفا کوي او د دې د کلیوال ژوند یوه مهمه برخه تشکیلوي. او د دغه سایکل نه وروسته مو بوځو د کلیوال ژوند نور رنګونه هم درته نږدې نه ښایو. دا د کلي مازیګر دی. د کلي په مازیګر کې مدام دغسې یو پراخه میدان وي. کله چې ماشومان د سکولونو نه راچوټي شي، رخصت شي، بیا دغه میدان ته ټول واړه راوځي. څوک کرکټ کوي، څوک ګلي ډنډه کوي، څوک والیبال کوي. دغه واړه په دې وخت کې لګیا دي. خوا کې موږ ته یوه ګاڼۍ ښکاري، هغه واړه لګیا دي په نظر راځي چې والیبال کوي. دغه هلکان لګیا دي، شازلمي دي، ماشومان دي، دوی په کرکټو باندې بوخت دي او خپل دغه خواږه وختونه چې بیا په دې باندې زمانې هم واوړي نو دا نشي هېرولی. اوس ولاړ یو د وړو په ماشین کې. د وړو ماشین هم په کلیوال ژوند کې ډېر زیات ارزښت لري، ځکه چې دلته کروندګر وي. د دې چې کله غله دانه وشي دې تیار وړه نه راوړي، هم د خپلو پټو غله دانه
مخکې به ژرندې وي، په ژرندو کې به یې کول. اوس دغه د بجلۍ ماشینونه وي، په دې باندې کوي. نو د ماشینګر وینا دا ده چې دې ته کله څوک 1 من دانې راوړي او هغه ورله اوړه کړي، نو دړی اوړه ته بیا دې اخلي. او که چېرته اوړه نه درکوي نو پیسې ته څونه اخلی په من باندې، څه ریټ یې د اوړو دړی اوړو څه اخلي پیسې، د هغې په مناسبت سره دې پیسې واخلئ. دغه ماشین مو هم درته وښودلو. راځئ د کلیوال ژوند نور رنګونه درته ښایو. ګلنو کتونکو دا مشر چې را سره ولاړ دی، دته په کلیوال ژوند کې اګیوال ویلی شي. اګیوال د هغه چا دپاره به دا لفظ استعمالېدو چې کلي په کلي باندې به ګرځېدلو، د چرګو هاوې به یې راټولولې، د هغې بدل کې به یې د ضرورت سامانونه خرڅول. کاکا ستا څه نوم دی؟ لال محمد. لال محمد بابا هم د دې ځای؟ او یا. او څونه وخت نه دا قصب کې؟ دا خو به یو 40 کالونه کوم. 40 کالونه. خلک درته اوس هم اګیوال وایي؟ نو تاسو څه کوئ؟ لکه سهار چې راوځئ څه کوئ؟ بس دا سیکل چلو، بس په دې کې بس خوا دې خوا بس خرڅوو. او څه خرڅوئ؟ بس چپس خرڅوو، پولې مالوچ خرڅوو، اچار خرڅوو. او دا چې خلک درنه په کلو کې اخلي نو هغه درله پیسې درکوي که هګۍ درکوي؟ هګۍ هم راکوي، پیسې هم راکوي، کباړ هم راکوي، هر څه راکوي. ښه، د اګیوال به مخکې ډېر زیات اوس وي په کلو کې که نه وي؟ یاره اوس کې ته بعضې دونه ډېر نه وي، کم شوي دي. کم شوي دي. د کلي په یو سکول کې ولاړ یو، د سکول مخه ده او دغلته تاسو وینئ واړه واړه ماشومان دي چې د دې عمرونه د 4 5 6 کالو تر عمره دي. د کچا ادنا واړه ورته وایي یا د ادنا واړه ورته وایي. د دې ترمنځ د رسۍ راښکلو مقابله روانه ده. د دې نه خوند راخلي. کتونکو دغه اوس په کلي کې ماښام شو. اوس دې وخت کې مونږ د یو کبابي سره ولاړ یو. نو د دې کبابي ماما سره به هم یو څو خبرې کوو. مونږ خو الحمدلله په اوړي کې چې کم دی نو عمده چولې خرڅو، او د ژمي چې کم دی نو مونږ دا کباب کوو. معمولی ورکوټ شان کاروبار دی. دا د کلي خلک سار پاندونو لا غاڼو ته لاړ شي، وځي بیا ماښام ماته راجمع شي. نو څوک 10 روپۍ راوړي، څوک 15 روپۍ راوړي. دا خو کیلو مونږ دلته کې ارزان ورکوو جي، په 250 روپۍ کیلو ورکوو. اوس به مو د دې نه پس بوځو حجرې ته. او په کلي کې چې ماښام شي، حجرې کلاو شي، خلک د کارون نه ستړي شوي هلته ګپې شپې لګوي. نو حجره به هم درته نږدې نه ښایو چې د کلي حجره څنګه وي. نو راځئ تاسو ورولو حجرې ته. راورسېدو د کلي دغه حجرې ته. حجره د پښتني کلچر یو داسې مهم جز دی چې دغه ټول کلچر د دې نه تاویږي. وایي چې کور د خاوند او حجره د کلي وي. نو حجره د ټول کلي وي، د دې دروازې شپه ورځ پرانیستې پرتې وي. دا د پښتنو دپاره که چرته د یوې درسګاه حیثیت لري نو هلته دا د پښتنو د ژوند یو عدالت هم دی. دلته هم را سره څو مشران دي، دوی ناستو، موږ پې ناڅاپه راغلو. د رڼا به لږې مسلې وي ځکه چې شپه ده او عموما د کلو حجرې د شپې ګرمې وي او دلته په کلو کې د بجلۍ داسې خاص انتظام نه وي. کاکا که خپل نوم راته راوښی. زما جمیل افضل نوم دی. د دې کلي دا څنګه چې تاسو دغه وکړو دغه شان به په دې حجرو کې دا مشران ناستو. کشرانو به دلته کې ادب زده کو چې بار به سنوارې وکړو نو مشرانو به ترې د هغې تپوس کوو چې را تاسو نن کلي کې داسې غلط حرکات کړي دي، دام کړي دي، دام کړي دي. دا درسګاه وه. یاره چې مخکې خو ډېر ښایسته ماحول و د دې حجرو. ما خو تقریبا د واده پورې ما کور کې شپه نه ده کړې. د واده پورې به زه په دې حجرو کې ملا شوم، هلکان به او ټول به راغونډ شو، ګپې شپې به م لګولې. او اوس درته دا وایم چې هغه ماحول نشته او کمزوری شوی دی. دغه ګپو شپو کې به زیاتره څه و؟
نو بس مانګی رباب به م وو خپله مسي به م کوله خپلې ګپې شپې به م لګولې د مشرانو به م ډېر ادب کو او اوس دغه رباب منګي او دغه محفلونه وي که نه وي یاره داسې خاص نشته دی اوس او هغه ماحول ختم شوی دی او دغه تاسو او موږ وینو د کشرانو زموږ د حجرې د کلچر سره نابلده کیږي د حجرې نه لرې وځي د دې دا یو ښه عمل ګڼئ که نه بد ورته ګورئ یاره جي زه خو چې هغه وخته سوچ وکړم او رایاد یې کړم نو ما له خو بلکل جړه راشي او ډېر بېسوره شم او خفه شم هغه وخت پسې ځکه چې دا اوسنی وخت چې کوم دی دا مې نه دی خوښ بلکل ماشومانو کې ادب ختم شوی دی د مشر خبره منن دا پکې نشته دی او هغه وخت ډېر ښکلی وخت موږ به چې حجرې ته اول دننه کېدو نو سورو کې به موږ کتل چېرې مشران شته او که نه د مشران نو د مشرانو د وجې به موږ داسې ډایرکټ تللی نه شو ګرانو کتونکو اومو ګرځولی د پښتنو په کلو په پولو په پټو په ګاڼو او د پښتني ژوند اصل ماحول مو درته وښودو حجره مو درته وښوده باور لرو چې کم ملګري کم پښتانه مو د هیواد نه د کلي نه بهر دي یو څه ناڅه د خپل کلي د لیدو مینه ماته شوې وي فاروق فراق وایس اف امریکا دیوا